د لوګر پوهنتون لپاره د دغه ولایت په مرکز کې د 3.8 میلیونه افغانیو په لګښت 4 پوړیزه ودانۍ جوړه شوه. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر وایي د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د لوګر تحصیلي برخې ته د پام وړ کارونه ترسره کړي. این مؤسسه باید توسعه پیدا بکنه. یکی که ما تلاش میکنیم در قدم اول پانزه‌های جدیدی که مورد نیاز هست در اختیار از مؤسسه قرار بدهیم و بعد رو به تدریج ظرفیت از مؤسسه را به پانتون ارتقا بدهیم که این جزئی برنامه‌های ماست. در این حال با توجه به کمیت محدود و اندک محصلین اناث اعمار یک لیله اناث برای ما جزئی اولویت هاست و باید این هر چیز زودتر اعمار بکنیم تا اینکه محصلین دختر ما بیشتر چانس پیدا بکنن به مؤسسه تحصیلات عالی لوګر جذب شوند. دیات پوهنتون رئیس عبدالناصر ستانکزي په دې تړاو جوړو شوو مراسمو کې وویل چې دغه ودانۍ اداري درسي خونې د غونډو تالار د کمپیوټر لیب خونه د علمي شورا خونه او اطفایي سیستم لري. هغه وویل چې د دغې ودانۍ لګښت د لوړو زده کړو وزارت ورکړی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پوهنتون د کرنې ښوونې او روزنې او د معدن انجینرۍ پوهنځي لري او تر اوسه یې په یوې زړې ودانۍ کې فعالیت کاوه. دی وایي چې په نږدې وخت کې به د لوګر پوهنتون د کرنې پوهنځي لپاره د 250 زره افغانیو په لګښت تحقیقاتي فارم هم جوړ شي. ډېر خوښ او خوشحاله یو چې نن ورځ د لوړو زده کړو وزارت په ځانګړې توجه او د ولایتي ادارې په همکاري او د معززو زموږ استازو په ملي شورا کې د داسې یو تعمیر او پروژو افتتاح شاهد یو چې واقعا د پوهنتون د پیشرفت او آبادي لپاره یو مهم عنصر ګڼل کېده.